یخش تلویزیون قدرمن لیدونکي اوریدونکي ښه پیغام خو نه پیغام په دغه خپرونه کې میږ ویګد میز جوړ کړای دی چې وکیل صاحب عمر غوښتی خو چې چلی صاحب یادونه ونه کړه چې میږ که خیر وي یو میز لري خو خیر دی صبح د میږ دی سړ تسره کي ځکه دغه میږ په دنده خاکلو رخو یادونه ونه کړه یس که خیر وي میږ داسې وکیل غوښتی دی چې یې تاری ګل یې نوم دی وطن ته خدمت کړی دی روبي شیدنه به میږ پوښتنې کړی کی به تو صاحب مخامخ یې میږ سره تلفین کړای شي www مخیزیا w تلفینه شمیره السلام علیکم السلام علیکم جوړی طبیعت خیر خو یې طبیعتونه ښه ولا په خیر رغله زده یره خالد معلومات ورکما چې قدرمن لیدونکي اوریدونکي مستقیما یې میکس را اړیکه نیوای شي تلفینه شمیره چې وینئ 0 وړه ننوي په داندې میکس را تماس نیوای شي وکیل صاحب نه کیمې پوښتنه لرئ تاسې مستقیما ورسره ګدای شئ وکیل صاحب تری ګل اول خو تو ته ښه راغلاست وایم چې میږ بلنه ده ومنلی ځکه ته خو داسې مصروف سړی یې انځر ګل د زونه جوړ کړی بیخي برېښې نه مننه دې نه کوم چې حاضر شوې ډېره مننه تاسو نه مننه چې ما ته وخت راکړو او چې د خپل زړه بړاس د قدرمنو دوستانو سره شریک کړم او تاسو نه ډېره مننه چې په وخت ما ته هر څه برابر کړي دي او چې زه خلکو سره خبرې وکړم له خیر سره مننه کومه وکیل صاحب تری ګل روبشم یوې پوښتنې ته چې د خلک زنه داسې شکایت کو چې وکیل صاحب هغه وټه په وخت کې خلور ته چړپوله چې رایه مو تارو کوي یس که خیر وي چې تلفین پسې کې تلفین نه وخولي چې دفتر ته ورشي یا چې ښه بیاولی ده که غونډی دو یا چې موږ ته بیخي وخت نه روکوي دا کیسه یې کیمه پرې حقیقت لري والله سپینه خبره راباندې کوي انانسر صاحب ډېرې ښې خبرې ته دې اشاره وکړه خبره دلته دی چې خلک مې پذابهیي دي څوک تذکیرې غواړي او له خیر سره څوک پاسپورټونه غواړي د چا بندیان دي او څوک اقتصادي وضع ځنه خو ډېر برسونه غواړي او ځینې بیا وایي چې ما خریج ته ولېږه ځینې وایي چې په شبخانه کې مې مریضان دي له خیر سره دغه اقتصادي کومک را سره وکړه ځینې بیا وایي چې راشه له خیر سره په خوست کې یوه ګوته ځای نه لرم ما ته داسې ځای سرپناه ځای پیدا تر دغه ځای پورې موړ کړم وایم تلیفون مې بند وي بس نو خو یوه ورځ وي دوه ورځې وي په دې خلکو باندې څوک رسېږي نه ګربهم ده نه ځکه دا نه خلک سره چا واس نه رسېږي ځکه چې دومره تلفونونه چې وخولې نه خو په وخت کې چې خوله مې ته چړپوله چې زه به داسې خدمات کوم دا په فکر کې نه ونیولي چې د خلکو د پوره به بیا زه خدمات کوم ای وروره دا مې په فکر کې نیولي خو مقصد اصلي مشکل دلته دی چې زه نه ورته رسېږم هلته زه په مرکز کې د خلکو سره خبرې وکړم او که زه بس بوټونه وباسم په پښو پیبله پښو وزارت ته او دی وزارت ته تخته مننه ته نه کومای ځکه تا داسې یې چې خدمات ډېر کړی دی ځکه چې داند سترګه نشي سره پټولی ځکه چې تلفین دا بند وي دفتر ته څیک نه در پرېږدي چا غاګه نه وروي خو دا معلوم خدمات دی خو خدمات ډېر کړی دی قدرمنه که درته ووایي چې د وکیلت کې د څومره تنخوا د ګټه کې شته که نه شته کې والله سپینه خبره درته وکړم چندان تنخوا مې نه ده یو 80,000 افغانۍ راکوي نو بس دی دومره ګزاره پشي 80,000 خو ډېر کوي څنګه بوډیګارډ یې ځون سره ګرځوي چې ته خپل ځون پوسوتی والله یو 15 نفره شته 15 د 15 ته به وکیل صاحب تری ګل څومره تنخوا ورکوي والله بعضې خلک دي چې دغه فرق لري که نه ځینو ته 15,000 افغانۍ ورکوم د میاشتې او چاته 1000 روپۍ ورکوم له خیر سره خو 15,000 افغانۍ چې 15 کسونو ته ورکوي تو تنخوا خو پکې لوړه شوه دغه خلک ته دغه ماړی دغه چرګ دغه میټر چې دی تېر شیشه میټر اول خو پولیس ته درېږئ نه چې بیا ودروي بیا ورته وایي چې موږ پېژنې که نه خو داسې څیک پیدا شول چې د خوله ته یې کم دیر کو چې پېژنم د نه خو ورته درېږه خو چې میږه دغه وظیفه د پولیس سره هم سترګې خړوئ خبره دلته ده چې د نره پیسې بیا چې شي نه پیدا کوئ تنخوا ته په پولیسه کې لوړه وایم چې ښه خبره دې وکړه د ما په زړه خبره دې وکړه نوره پیسې خو دغسې خلک راځي که نه بس برېت راته توایي خوا دې خوا نه برته خو کوي مکمل ورځ به دا برتینا زده تا وخرام کا ریپای روکاوه
وایم چې پارک لري بریتو خورولم پارک لري داسې نه ده چې ته ډېره ورځ بریتونه داسې کوې او بیا ژوب ته لاس کوي په میز باندې درته اچوي له خیر سره خو یعنې رشوتونه او خولۍ بله خبره دا ده رشوت څوک اخلي د خدمت بله خبره دا ده انانسر صاحب چې بعضو دا د خارجه شرکتونو سره یا د خارجه وزارتونو سره هم کله کله هلو غږ وکړم دا په دا معنا چې نر چاته نه کور کوي خپل وطن ته خو کور کوي نر بوتشیای تایا کوي وایم چې خپل وطن ته اول خدمت کوم او له خیر سره د ځان د یوې قطرې ونې په بدل کې وایم چې خدمت کومه دا خو کومه خبره نه ده دا خو کوم څه نه دي وروره بس نو چې خدمت ونه کم او پیسې له خیر سره نو خو ډېر مصرفونه مې په وشول او مصرفونه مې په وشول بس ترای ګوله مننه دې نه کوم وکیل صاحب ترای ګول چې روغ له خپل خدمات خلک ته وښیي چې څومره خدمات کړی قدرمنې میک څه باید دنه دله متوجه شي چې میک څه داسې خلک ته رایه ورکړي چې وطن د پوره یو ولس د پوره خدمات وکړو که دا نمونه خلک ته رایه ورکوي کسان د تلفین خو څه کوي چې تو سه جبنه ریپای وکړي نه وي باید میک څه په دغه تو نه خایم وایم چې زما توهین کوي او قدیمه مسئولیت خلکو ته ښیي نه ای تو کورینه وته خایم ترای ګولای تو کورینه وته خایم چې څومره کورینه د کړي دي څومره په وکه قدرمنه تو سه ډېر دقیق یې اوسېږئ دا رایه چې هر چاته ورکوئ داسې سړي ته رایه ورکوئ چې په دا ملت په وطن یې زړه بدېږي دا که خیر وي داسې وکیلونو ته دا زنه وکیلونو ته چې رایه ورکوئ بس خو که خیر وي په کیر کې په خینه کې چې څه وچه ماړی تو سه سره بیا به د تیایي چې هغه ولګوي میږ خو که خیر وي وچه دود